قطر کې د سیاسي دفتر اړوند طالب مشرانو له بهرمیشتو افغانانو سره ویډیو کانفرانس ترسره کړی او په یو لړ مهمو مسایلو یې خبرې کړي. د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یوه ټویټ کې ویلي چې د سیاسي دفتر د افغانانو سره د تماس بخش ملګرو د شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور په مشرۍ هغو افغانانو سره ویډیو کانفرانس ترسره کړی چې له هیواده بهر میشت دي. سهیل شاهین وایي په دغه ویډیو کانفرانس کې لومړی شهاب الدین دلاور له امریکایي جهاد سره د شوې توافقنامې او د سولې په پروسې رڼا واچوله. له هغه وروسته بهرمیشتو افغانانو د سولې پروسې د بندیانو د خلاصون، راتلونکي اسلامي نظام، اقتصادي او سیاسي پالیسۍ، تعلیم او نورو برخو په هکله مختلفې پوښتنې وکړې چې د سیاسي دفتر ملګرو په خپل نوبت د هغوی هرې یوې پوښتنې ته تفصیلي ځواب ووایه. شاهین زیاتوي چې د دې مهم ویډیو کانفرانس په ترسره کولو سره واضحه شوه چې راتلونکي اسلامي نظام کې به اهلیت او امانتداري مهم معیار وي. په پای کې دواړو خواو د اسلامي امارت د موقف او تګلارې د پوهاوي لپاره یاد کانفرانس مهم وباله او په آینده کې یې د داسې کنفرانسونو په جوړولو ټینګار وکړ.